په خوست کې د نورو ورزشونو ترڅنګ په اوس کې د والیبال لوبې هم زیات شمیر مینوال پیدا کړي چې ورسره دغه لوبې په دغه ولایت کې رشد پیدا کړی. دا مهال د خوست په شیخ زاید جنګ موزیم باندې د شپږو لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ پیل شوي چې موخه په دغه ولایت کې د والیبال لوبه لا مسلکي کول دي. دا چې دغه سیالۍ موږ تقریبا د نن نه 4 میاشتې مخکې پلان کړی. هدف مو دا و چې د والیبال لوبه چې په افغانستان کې ډېر زیات رشد کړی ولې د یو څه معیار کمزورتیا وه. موږ هڅه کوو چې دغې لوبې معیار پوره کړو تر څو لوبغاړو ته هم امتیازات زیات شي، سپانسر ته هم معیار برابر شي. دا چې په افغانستان کې هره کمپنۍ په زرګونه ډالر د مارکیټینګ لپاره بودیجه لري ولې د دوی لپاره په میدانونو کې معیار نه و برابر. لوبغاړي بیا دغه ډول سیالۍ مهمې یادوي او زیاتوي چې دغه ډول لوبې کولی شي چې نوي لوبغاړي پکې وموندل شي. دا د افغانستان په کچه د لیګ په شان لکه په هر کال په افغانستان کې یو لیګ جوړیږي په مرکز کابل کې. دا اولین ځل ده چې په خوست کې دا افتکار مونږ کړی ده او د خوست ولایت لپاره مونږ په شخصي یا په د شرکتو په مرسته جوړ کړی ده. نو دا هغه لوبې دي کومې چې د افغانستان په لیګ کې ترسره کېږي یا نړیوالې ترسره کېږي. نړیوالې لوبې دي چې موږ دورني ورته وایو او بعضې خلک روټیشن ورته وایي. مخکې داسې لوبې په خوست کې ترتیب شوې نه وې. اوس دا والیبال چې کوم والیبال تاسې وینئ شادي خالي دا روټیشن والیبال یې لکېږي. نو ډېر ښار ته د سره ځینې لوبغاړي ځینې مینوال اشنا نه دي پوهېږي نه او په یو وخت کې به دې والیبال په خوست کې نوره هم پرمختګ وکړي، هم نوره بار رواج شي او د نورو ولایتو سره دې سره روابط جوړېږي او پیژندګلي جوړېږي. دا نړیوالې لوبې دي، روټیشن ورته وایي. نړیوال لوبو په شان دي، سټاپ والیبال نه دی، روټیشن والیبال دی. ډېر ګټه لري، زموږ دپاره ډېره ګټه لري دا والیبال. دا به نړیوال والیبال سره موږ بلد شو. ډېر مننه کوم د ټولو سپانسرانو نه. د لومړي ځل لپاره د نړیوال قانون په سیستم باندې لیګ شروع شوی دی والیبال او دغه لیګ به چې د دور په سیستم باندې یعنې د نړیوال قانون باندې ترسره کېږي. زه مطمئن یم چې د افغانستان د والیبال ملي ټیم ته به ښې لاسته راوړنې ولرو او زه هیله لرم چې همدغسې لیګونه نورو ولایتو کې هم زیات شي ځکه چې د خارجي یا د نړیوال والیبال سیستم ټول دور سیستم دی، روټیشن سیستم دی. نو موږ او تاسو باید دغسې لیګونه ډېر ونیسو. د یادولو وړ دی چې په خوست کې د نورو سیالیو لوبغاړو ترڅنګ د والیبال هم سلګونه لوبغاړي شتون لري چې د معیاري میدان او نورو سهولتونو غوښتنه کوي چې د اولمپیک امریت مسؤلینو یې د حل ډاډ څرګند کړی.